استاد یو دی او مقتدیان 2.5 زره دي. چې کوم سړي د استاد پرک سکړی د قسم په خدای ګور ټول عمر دا وګ بنګېدل دي. یادو ساته ګوري ها کله کله موږ استادانو ته خلک وي یره دا استادان هر وخت په منډي ما ته مقتدیان استاد ډېر زه کله کله هم زم د خپل گاډي باندې موټر سایکل باندې شاته زوري کم چې ګور لاس ران نه کوي شغ ټیک دی نو خلک مونږ ته وایي یاره استاد جي ته ډېر تیز ګرځې. زما یو شاګرد اکسیډنټ وکړو نو چې هسپتال کې پلار ته تپوس وکړو وایي بچي یخ شوې چې دونه تیز ګرځې ولې تیز ګرځې څه چل دی ورته یاره جي زه قاري صاحب دي شاګرد یم څه وکړم وایي زه ورته وایم د خدای ظالمه چې قاري صاحب شاګرد کوی دا قاري صاحب د اړه نه تپوس وکړه که نه ته راړه کړه ښودو ما به تا ته ښودلو چې ستا په غمونو کې تیز ګرځم. الا هلته مړ دی الا هلته ژوندی دی الا دلته روغه ده الا هلته ښادي ده الا که استاز رانغې ګورې منظوره به مې ني الا دلته الا د استاز یو دی او مقتدیان 2.5 زره دي. نو دا راته وایي چې د استاز غریب به کم ځای ته رسي کم ځای ته رسي. نو زه وایم که یو مقتدي ده او د استاز باندې خاص هم خلک داسې زمري ورځي داسې شعر تیز ګیلې لپاره د نور سره پاره نه استاد دې څوک سویل نشي الله یاره خبر د استاد د مصالحو د خپل سپینې جامې خاطر کوي چاته سوي راوي نه خو چې کوم سړي د استاد پرک سکړی د قسم په خدای ګور ټول عمر دا وګ بنګېدل دي. یادو ساته ګوري ها دا مو وای چې استاد چاته سنوي استاد چې یو پرک څوک وهلې د کننو اتیر ورځو کې زما په یو شاګرد باندې دوره رااله ورور پلار تر ماما او نیا او خزا او ټول دنیا په ستړي شوه. اخره کې پلار راغی ما ته وایي چې استاد جي سړی دی او به ځان چکونې لګوي غوښې ځان نه یوړې ځان یې وینې کوم مې د چل مال راځي مړ شاګرد زما د علاجونه تاسو کوئ بل لاړم بس چې قتل مې بس هغه پرې کټ کې رامنجوڼیا شوی بل کار مې نه کو او شاګرد کو هر څومره غټ شي د بچو پلار شي د استاد دپاره ګورې شاګرد دی زوی کو هر څومره ګورې پلار شي خو د پلار دپاره زوی دی ګورې یاد ساته دا بالکل د قمقل زه به تاسو ته دا ووایم چې د دنیا انتهایي بدقسمته انسان دی چې دی د واده په 2 ورځ باندې پلار ته وایي چې دا جي دیوال به راته کله وی هو هم درته دیوال ته به پلار ته دیوال وی وایي بچې تا ښځه سره راوسته چې ته پلار ته دیوال وی که د پلار ته دې دا پته و چې ته به دیوال وی پر یې ښځه پسې به ړون کړی وی په دې ښځه پسې به ړون کړی وی دا هلکان هسې مړانده دي ورپسې غریبانانو پخوا په زمانه کې به مشرانو په ایماندارۍ درته ویم بس څوک موبایل زمانه بدله کړه زمانه بدله نه شوه ادې موبایل پکې لږ شانتې بس شاګرد له چې خواله ورلم بس یو پړق په الله یقین وکړه داسې سیده او داسې نیغ او داسې روغ او داسې چټک پاسېدو پته ورته ولګېده دا استاد به معاف کولو والا نه دی ورسېدی جي ټیک ټاک شو سړی